السلام علیکم. د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. زه ملالۍ بشیر یم. د دې خبرونې تخنیکی چاري احمد ضیا منصوري پر مخ وړي. په دې خبرونه کې بیلابیل راپورونه لرو، خو تر هغه مخکې مهم خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د چهارشنبه په ورځ د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته وویل چې متحده ایالات پر دې غور کوي چې آیا طالبان د بهرني ترهګریز سازمان په توګه وپیژني کنه. د ټینسی جمهوریت غوښتونکي استازي له پوښتنه وکړه چې آیا امریکا به طالبان د بهرني ترهګریز سازمان په توګه طبقه بندي کړي که څنګه. روبیو وویل زه باور لرم چې طبقه بندي اوس یو وار بیا کتنې لاندې ده. د یادولو وړ ده چې د طالبانو حکومت هیڅ هیواد تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شمېر هیوادونه لکه چین له دوی سره سفارتي اړیکې لري. د امریکا دفاع وزیر پیټ هګسټ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته د بیا کتنې امر کړی دی. په یو اعلامیه کې چې د سې شنبې په ورځ خپاره شوه، هګسټ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د بایدن ادارې پریکړه ویجاړونکې او شرمونکې بللې ده. دا پریکړه د کابل نړیوال هوایي ډګر د ابي ګیټ په ځانمرګي برید کې د 14 امریکایي سرتیرو او 100 ملکی وګړو د مړینې لامل وبلله. هګسټ زیاته کړې چې د عامه چارو لپاره د دفاع وزیر مرستیال او لوړپوړي سلاکار شان پارنیل ته یې لارښوونه کړې چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د وزارت لپاره د بیا کتنې ځانګړی ټیم رامنځته کړي. د ایران د تیلو وزیر د طالبانو د قانون او پټرولیم له وزیر سره د لیدو پر مهال ویلي چې د حکومت پالیسي دا ده چې له ګاونډي هیوادونو سره اقتصادي اړیکې ژورې کړي، په ځانګړې توګه د تیلو او غازو په برخه کې. د ایران د تیلو وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې وزارت وزیر محسن پاک نژاد د سې شنبې په ورځ له هدایت الله بدری سره د لیدو پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د متقابلو ګټو پر بنسټ ولاړې وبللې او افغانستان ته د پټرولو محصولاتو پر صادراتو، د کاري ځواک پر روزنه، د غازو پر صادراتو او د افغانستان د طبيعي غازو د صنعت پر پراختیا ټینګار وکړ. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د اعلامیې لمخې د طالبانو د قانون وزیر هدایت الله بدری د دوشنبه په ورځ ایران ته سفر کړی چې د قانون سرچینو په اړه په یو نړیوال کنفرانس کې ګډون وکړي. بدری چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر بندیزونو لاندې دی، د قانون متخصصینو او څېړونکو په دوهم نړیوال کنفرانس کې د ګډون لپاره د یو پلاوی مشري کوي چې روانه اونۍ په ایران کې تر سره کیږي. وروسته له هغه چې د ایران پر اټومي تاسیساتو د اسرائیل د احتمالي برید خبر خپور شو، د چهارشنبه په ورځ د تیلو نړیوالې بیې لوړې شوې. امریکایي رسنیو د سې شنبه په ورځ راپور ورکړ چې اسرائیل د ایران پر اټومي تاسیساتو د برید لپاره چمتووالی نیسي. د غنو رسنیو د راپورونو لمخې د خبر د تیلو رسولو او د سیمایي شخړو د شدت په اړه اندېښنې راپورته کړې چې د چهارشنبه په ورځ د نړیوالو تیلو بیې ناببره لوړې کړې. د رويټرز د راپور لمخې د نیویارک د خامو تیلو بیه تر 3% زیاته لوړه شوه. ایران د تیلو صادرونکو هیوادونو سازمان اوپک کې د تیلو دریم لوی تولیدونکو هیواد دی او د راپورونو لمخې د اسرائیل برید کولای شي له ایران د تیلو د انتقال مخه ونیسي. د رويټرز راپور زیاتوي چې ایران ممکن د هرمز تنګي د بندولو لپاره غچ اخیستونکي اقدامات هم وکړي چې ویل کېږي د ډیرو هیوادونو د تیلو صادرات په اغیزمن کړي. د خوړو نړیوال سازمان WFP وايي د غزې خلکو ته تر اوسه پورې هیڅ مرسته نه رسیدلې. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې WFP وايي په غزه کې د خوړو ویشلو لپاره بیړنۍ اجازه او غیر محدود لاسرسي ته اړتیا لري. WFP زیاته کړې چې خلک وژدي او دا وضعیت وحشتناک بللی دی. د ادارې زیاته کړې چې پر بشري مرستو تر 80 ورځو بشپړه بندیز سره په فلسطین کې کورنۍ په زور د لوږې لور ته ورپورې وهل کیږي. او هندي لیکوالي بانو مشتاق د سې شنبه په ماښام د مې په شلمه نیټه د 2015 کال د ادبیاتو بوکر نړیواله جایزه وګټله چې د زړه څراغ په نوم د 12 لنډو کیسو ټولګه ده. دا کیسې د سویلي هند په مسلمانو ټولنو کې د ښځو ورځنی ژوند انځوروي. دا کتاب په کاناډا ژبه لیکل شوی او دیپا بھاستی انګلیسي ته ژباړلی دی. د بوکر جایزې د رسمي پاڼې لمخې په دې کتاب کې د مشتاق د تجربو پر بنسټ چې له یوې فعالې خبریالي او حقوق پوهې په توګه یې مبارزه کړې ده کیسې لیکل شوي دي. کلنۍ ادبي بوکر جایزه د نړۍ له هر ځایه ژوندي لیکوالانو ته ورکول کیږي چې په انګلیسي ژبه کتابونه خپاره شوي وي او په انګلستان یا آیرلند کې خپاره شوي وي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو اوري. ورسته په خبرونه کې دا موضوعات لرو. د خوړو بحران نړیوال راپور وايي موندنې شي چې په روان میلادي کال کې 14.8 میلیونه کسان په افغانستان کې پر لوړه کچه د خوړو له شدید نه خوندیتوب سره مخامخ دي. په دې راپور کې مو له اغیزمنو شویو کسانو سره هم خبرې کړې دي. مزه سره په جوړ شي لوري کا کرا ته کوم لوري کور پاتې کی یو کا کور ته کوم لوري کرا پاتې کی. چین د پاکستان او طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزیرانو سره په غیر رسمي غونډه کې ویلي چې د سی پیک پروژه باید افغانستان ته هم وغځول شي. آیا دا کار به عملی شي؟ پر دې موضوع له سیاسي څېړونکو سره مرکه لرو. موږ ولیدل چې په تیر یو لسیزه کې چین د خورا ډېرو ستونزو سره مخ و. په بلوچستان کې پر دې باندې ډېر زیات بریدونه وشول. په نورو موضوعاتو کې به واورئ چې د مې 21مه د فرهنګي تنوع نړیواله ورځ څه اهمیت لري. په خبرونه کې نړیوال موضوعات هم لرو. له آزادي رادیو سره اوسئ. تر دې شیبې د آزادي رادیو خبري ټولګه اوریدونکو تاسو د آزادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د خوړو د نړیوال بحران راپور وايي موندنې شي چې سږ کال په افغانستان کې 14.8 میلیونه خلک د خوراکي توکو د شدید کمښت سره مخامخ دي. د نړیوال خوراکي بحران راپور وروستي ګڼه وايي چې د دې خلکو شاوخوا 3.1 میلیونه په بیړني حالت کې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر اړمنې کورنۍ وايي چې دوی له مخ پر زیاتېدونکو ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې. د خوړو بحران نړیوال راپور وايي 14.8 میلیونه کسان چې د افغانستان د نفوس شاوخوا 2.3% جوړوي د خوړو له شدید نخوندیتوب سره مخ دي. په دغه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ د 21مه نیټه خپور شوی او د 2024 د نومبر نه د 2025 تر مې پورې د خوړو ناورین وضعیت ارزولې راغلي چې له دغو کسانو څخه نږدې 3.1 میلیون یې بیړنی وضعیت لري. راپور زیاتوي چې افغانستان د ټیټ عاید لرونکی هیواد دی چې له کلونو راهیسې د خوړو نخوندیتوب له شدید ناورین سره مخ دی او تل د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې شامل و چې د خوړو د نخوندیتوب په تر ټولو خراب وضعیت کې دی. د راپور په ټکو سره لدی چې د 2024 کال په اوږدو کې انفلاسیون راکم شوی و او بیې راټیټې شوي، خو کمزورې اقتصادي وده او پراخه بیکاري په ځانګړي ډول په ښارونو کې د خلکو د پیر توان کم کړي او تمه ده چې روان کال به انفلاسیون بیرته لوړ شي او دا به د کورنیو پر ژوند نور هم اغیز وکړي او له فشار سره به یې مخ کړي. په همدې حال کې یو شمېر اړمنې کورنۍ وایي چې ورځ بلې ته یې ستونزې زیاتېږي. د ننګرهار ولایت یوې اوسېدونکې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې یو زوی یې کار کوي، کوڅه کې کباړ ټولوي او ورځ کې یوازې تر 100 افغانیو پیدا کوي. هغه هم کله وی کله نه وي، داسې مهال چې کور یې هم کرایي دی. مزه سره په جوړ شي لوري کا کرا ته کوم لوري کور پاتې کی یو کا کور ته کوم لوري کرا پاتې کی او دا وانان دي لوري با د سیو چې د ورځې هم د سه روزي او ما هم پلار ته پته مې چې پلار چې راوړي بس کله څوک ډوډۍ ورکو کله څوک یو شی ورکو کله څوک بل شی ورکو. په دې باندې زموږ ځان لوري تیری موږ ډوډۍ خورو چې ډوډۍ رانه کې زموږ وجود رپیږي، زموږ معده د خرابېږي. هم چې نه صبر وکړي د کم زینو کو. د خوړو بحران نړیوال راپور زیاتوي کڅام د وسلوالو نښتو عمومي کچه ټیټه ده، خو د بشري حقوقو سرغړونې د مدني ټولنې لږکیو ښځو او نجونو ځپنه دوام لري چې د دوی اقتصادي مشارکت او خوړو ته لاسرسی محدودوي. په دوام کې راغلي چې ناسمو اقلیمي شرایطو، غیر معمولي بارانونو او ویجاړونکو سیلابونو کرنه او بنسټیزې زیربناوې زیانمنې کړي دي. راپور دا هم وایي چې د تغذیې بحران نه هم جدي دی. یوازې 4.8% کوچني ماشومان مناسب غذایي رژیم لري او ساري ناروغۍ لکه سرخکان او کولرا خپرې شوي. د پاکو اوبو او روغتیايي خدماتو لاسرسی کم شوی، وچکالیو د ناروغیو کچه لوړه کړې او د خوارځواکۍ د درملنې مرکزونه تړل شوي چې ماشومان او میندې له خطر سره مخ کړي دي. راپور وايي په 2024 کال کې شاوخوا 1.3 میلیونه افغانان له ایران، پاکستان او نورو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې د دغو راستنېدونکو او د هیواد دننه بې ځایه شویو کسانو اقتصادي ستونزو د دوی خوراکي وضعیت نور هم خراب کړی دی. مخکې تر دې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي و چې سږ کال د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې شاوخوا 23 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د 8، 8، 9، 10 او 12 ټولګیو د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بلونی د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه له آزادۍ رادیو خبريږي. درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو اورئ. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري د افغانانو د ناوړه اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا هیواد د راستنو شویو کډوالو د منلو لپاره چمتو نه دی. UNHCR د نړیوالو مرستو کمښت ته په اشاره ویلي چې تر اوسه له زیانګالو خلکو سره د مرستې لپاره د اړتیا وړ بودیجه 15% برابر شوې ده. په ورته وخت کې له ایران او پاکستان راستنه شوي یو شمېر کډوال وایي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کوي. نور حال په دې راپور کې په داسې حال کې چې لګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو پروسه په ګړندیتوب سره روانه ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنري UNHCR ویلي افغانستان چمتو نه دی چې راستنیدونکي کډوال ومني. په راپور کې چې د سې شنبې په ورځ د مې شلمه د ملګرو ملتونو د ریلیف په نوم ویبپاڼه باندې خپور شوی UNHCR د نړیوالو مرستو اندېښمن کمښت په پام په افغانستان کې بشري وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي په داسې حال کې چې سږ کال د زیانمنونکو خلکو اړتیاو پوره کولو لپاره 214 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. تر اوسه پورې د دې بودیجې یوازې 25% چمتو شوی. په راپور کې راغلي چې د 2023 کال له سپتمبر راهیسې له 3 میلیونو څخه ډیر افغان کډوال له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنه شوي دي، خو د بودیجې د سخت کمښت له امله د افغانانو سره د مرستې لپاره د دې ادارې ظرفیت مخ په کمېدو دی. UNHCR ویلي بودیجوي محدودیتونو ملګري ملتونه دې ته اړ کړي چې په سرحدونو کې د راستنیدونکو لپاره نغدي مرسته وزله کمه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري د افغانستان لپاره د نړیوال ټولنې څخه د دوامدار سیاسي او مالی ملاتړ غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې چې په وروستیو کې ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران د افغان کډوالو د جبري ایستلو پروسه تیزه کړې. له دغو هیوادونو څخه ستانه شوي یو شمېر کډوال وایي چې له سختو ستونزو سره مخ دي او د بیړنۍ بشري مرستې غوښتنه کوي. له پاکستانه ستون شوی یو کډوال چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي رادیو ته وویل وضعیت حالات موږ خراب دي. یو چې راغلی امغه تم چې کومې ګټلې امغه هم سټلې دلته کې چې راغلی د کار روزګار څه زمينه نشته بل چې نشته لکه اندې پوری چې بل رزمري ورود لپاره د سودا لپاره بل څه نه قرض پیسې موارشته. نو دا خو چې د حکومت په کار ده چې کوم کسان راځي دي خو آینده سر نوښ معلوم شي کنه تر اوسه پورې لکه په تور خام کې موږ سره چا دی یویر په انو کومک کړي. له ایران یو ډیپورت شوی افغان چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي په کور دننه د خپل ستونزو په اړه ویل مشکلات مشقتات دی وایي هلته مو ډېرې سختۍ ولیدلې. بیا افغانستان ته ډیپورت کړو. دلته ټول افغانان له بېوزلۍ او بیکارۍ نه کړي. هیڅ چاته کاري زمینه نه ده برابره. موږ هیله لرو چې زموږ ستونزې هر څه ژر حل شي. پاکستان له 2023 کال راهیسې د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړې. د UNHCR د راپور له مخې له هغه وخت راهیسې له 1 میلیون څخه ډیر افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. پاکستان د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې له دې هیواده د افغان تابعیت یا ACC کارت لرونکو کډوالو د ایستلو اعلان وکړ چې د UNHCR د معلوماتو له مخې د اپریل له لومړۍ د مې تر 14 114,000 څخه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي. دغه راز ایران په تیرو 2 کلونو کې په سلګونه زره بې اسناده افغانان نیولي او بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنري د راپور له مخې د روان کال له پیل څخه د مې تر 14 پورې په ټولیزه توګه 15,000 څخه ډیر افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي. په 2020 کال کې واک ته د طالبانو تر بیا ځل رسیدو وروسته یو زیات شمېر افغانان له خپل هیواده ووتل او ډیری ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته کډوال شول. دا کډوالو په وار ویلي په کور دننه د نجونو په زده کړو بندیز او پراخه اقتصادي ستونزو کډوالۍ ته اړ کړي دي. خو اوس د نورو ستونزو ترڅنګ دوی د اخراج له خطر او نامعلوم راتلونکي سره مخ دي. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان پناه غوښتونکي چې متحده ایالاتونو ته د تګ کیسونه لري د امریکا د بهرنی چارو د وزیر د تازه څرګندونو د هرکلی په ترڅ کې وایي دا مهال په پاکستان کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي هیلمند چې امریکا ته د افغان کډوالو د لیږد ځنډول شوی بهیر ژر تر ژره بیرته پیل شي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر ویلي چې هغه هیواد ته په شرایطو د برابرو افغانانو د لیږد په اړه پرمختګ به ډیر ژر اعلان شي. په ورته وخت کې په متحده ایالاتونو کې د افغان کډوالو یو مدافع بنسټ افغان ایواک د امریکا کانګرس ته په یو پرانیستي لیک کې د بودیجې په اړه په ناسته کې د افغان کډوالو وضعیت ته د لومړیتوب ورکولو غوښتنه کړې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا صنعت په شرایطو د برابرو افغان کډوالو د انتقال په اړه د هیواد د بهرنیو چارو وزیر له تازه څرګندونو وروسته په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان پناه غوښتونکي وایي هیله مند چې دا بهیر ژر تر ژره پیل شي. دوی وایي دا مهال په پاکستان کې له جدي ستونزو او ناڅرګند حالت سره مخ دي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشت یو افغان پناه غوښتونکي چې په خبره یې په کیس کې ورسره 2 اولادونه او مېرمنه هم شامل دي او نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل زما پی2 کیس دی او دا د امریکای وزارت خارجه چې پرون خبره کړې ده نو موږ د دې اقدام هرکلی کوو او خدای دې وکړي چې دا پروسه زر تر زره پیل شي ځکه موږ دلته له ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. د پولیسو مشکلات دي، د ویزو مشکلات دي او دا چې بیرته افغانستان ته ډیپورټ شو دا مشکلات دي. په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان چې دا هم د متحده ایالاتو ته د عیسوي په نوم کیس لري د غږ د بدلون او نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د په ګډون سلګونه نور افغانان دا مهال له پاکستان د ډیپورټ له ګواښ سره مخ دي. دلته 2.5 کاله 3 کاله کېږي خلک پراته دي، اقتصادي مشکلات دي، کار روزګار نشته ده او هغه خلک چې ویزې نه لري د ډیپورټ له خطر سره مخ دي. روزمره پاکستانی پولیس ځای په ځای په ښارګوټو ګرځي، افغانان نیسي، ډیپورټ کوي او دا عموما هغه خلک دي چې په هلته ورته په کابل کې لوی مشکلاتو سره مخ کېدونکي خلک دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ واک ته تر بیا ځلې رسیدو وروسته د روان کال په جنوري کې د یو ځانګړي اجرایي فرمان په ترڅ کې امریکا ته په شرایطو د برابرو افغان پناه غوښتونکو د ورتګ مخه ونیوله. سپینې ماڼۍ ویلي و چې په دې برخه کې لا نورې امنیتي څېړنې ته اړتیا ده. د ولسمشر ټرمپ دې اقدام هغه افغانان ډېر اندېښمن کړل چې امریکا ته د تګ او هلته د بیا میشتېدنې کې سونه لري. خو تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي متحده ایالاتو ته په شرایطو برابرو افغانانو د انتقال پروسه نه ده تړل شوې او په دې اړه پرمختګ به ډېر ژر اعلان شي. نوموړي سې شنبه د مې شلمه د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو ته ویل چې امریکا ته د هغو افغانانو د انتقال په پروسه کې چې د امریکا له پوځ سره مرسته کړې ځنډ د پخوانیو امنیتي ارزونو د بیاکتنې او امنیتي اندېښنو له کبله رامنځته شوی و. مارکو روبیو په دې برخه کې ستونزې ومنلې خو ویل یو څه ګډوډي له دې امله ده چې آیا د ویزو تر تایید وروسته په شرایطو برابر دغه کسان باید امریکا ته خپل سفر په خپله تنظیم کړي او که د دوی لګښت د امریکا د حکومت په غاړه دی. دا په داسې حال کې ده چې په متحده ایالاتو کې د افغان کډوالو یو مدافع بنسټ افغاني واک د امریکا کانګرس ته په یو پرانیستي لیک کې د بودیجې په اړه په ناسا کې د افغان کډوالو وضعیت ته د لومړیتوب ورکولو غوښتنه کړې. په لیک کې راغلي چې په افغانستان کې له 212,000 څخه ډېر او د پاکستان په ګډون د نړۍ په 15 هیوادونو کې لسګونه زره نور هغه کسان چې امریکا ته د راتګ کیسونه لري په ناڅرګندو شرایطو کې ژوند کوي. دغه بنسټ مخکې هم په دې اړه ورته اندېښنې او غوښتنې مطرح کړې دي. له شخړو، له اعتراضونو، له بازارونو، له لوبغالو، له نړۍ. United States seeks a more secure. خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د 2015 کال د مې په 21 نیټه د چین د کمونیست ګوند د مرکزی کمیټې د سیاسي دفتر غړي او د بهرنی چارو وزیر وانګ یي په پیکینګ کې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر اسحاق ډار او طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون د یوې غیر رسمي درې اړخیزې غونډې مشري وکړه. د هغې اعلامیه له مخې چې د چین د بهرنی چارو وزارت خبره کړې د چین پاکستان او طالبانو حکومت موافقه کړې چې د چین پاکستان اقتصادي دهلیز سی پیک افغانستان ته وغځوي. پر دې موضوع مې د سیاسي چارو له کارپو نجیب آزاد سره مرکه کړې ده او په سر کې مې پوښتلې چې په سیمه کې د روانو کړکېچونو پر مهال دا څه ډول پرمختګ دی. د په جواب کې وویل کله چې یو 1.5 لسیزه وړاندې په سیمه کې د اوس په پرتله کړکېچونه خورا ډېر کم و، لا هم چین او پاکستان ونه توانېدل چې دا پروژه هغه ډول چې لازم وه په هغه لومړیو سټیجو کې لا بریالۍ کړي. سی پیک چې د نومه ښکاري، د نومه معلوم دی، د نومه څرګند دی چې چاینا پاکستان کوریډور، اکانومیک کوریډور، د چین او د پاکستان اقتصادي کوریډور، نو نهایت ګټه چین ته او بیا تر یو بریده پاکستان ته هم ګټه رسېږي. پاکستان ته په دې معنا چې هغه به د دې پروژې څخه یو څه پیسې ترلاسه کړي. نور پروژه خو په بشپړ توګه ګټه ټوله چین ته رسېږي. چین ته څه ګټه رسېږي که څه هم چین ټولې نړۍ ته صادرات لري، د نړۍ ډېرو پرمختللو هیوادونو ته. متحده ایالاتونو نیم مارکیټ د چینایي تولیداتو ډک دی، اروپا هم دغسې. خو چین غواړي چې دغه د وصل د اتصال یا کنیکټیویټي یا د خپلو صادراتو د
ترانسپورتي لارې لنډه کی او ل سی پیک د لارې د غواړي چې د پاکستان تر ولکې او قبضه لاندې په وس محل کې گوادر یا ګودر وبو ته ځان ورسي او په دغه ډېر ډول منځني ختیځ ته لار ډېر نږدې کی خو موږ ولیدل چې په تیر یو لسیزه کې چین له خورا ډېر ستونزو سره مخ وو په بلوچستان کې پر دې باندې ډېر زیات بریدونه وسوله ډېر تلفات دی ولیدل بلوچستان وس په دغه سیمه اوښته دی چې لسیزه نور هم چې پر دې باندې عملیاتونه موسی پاکستان خپل ټول نظامی توان وکي لابد چې تر کنټرول لاندې رانه ولي هغه نورې نیابتي ډلې یا د مخالفین وسلوال ډلې به بيخي طالبان او ټي ټي پی او د بيخي وي خو د پرېږدي یوازې د بلوچستان د آزادۍ غوښتونکو د تحریکونو سره هم د نشي کولای چې دغه پروژه د عملی کیدای و برخه دوم بحث د افغانستان دی افغانستان ته خو زه ظاهرا هیڅ ګټه نه وینم او اړتیا هم نه وینم اړتیا په دې معنی چې چین د منځني ختیځ د منځني اسیا سره په خپل وصل دی منځني اسیا سره تر افغانستان لوی لار لري نو د افغانستان لارې به چین سی پیک څنګه راتاو کی او سی پیک خو تر ګوادر پورې هدف دی نو افغانستان ته څنګه یو برته ګوادر تر زیات فکر کوم چې واځي سیاسي څرګندونې دي ترڅو طالبان په اعتماد کې واخیستل شي او دریم بحث دا دی چې په دې برخه کې د سیمه هیوادونو په څیر ولوبو بیا دغه عکس العمل سي ایران او هندستان له کلونو هڅه کوي چې د چابهار بندر فعال کړي هغه هم د ستونزو سره مخ دي نو هغه به موږ غواړي چې په دې برخه کې همکاري وشي متحده ایالاتونو غواړي چې سی پیک د بریالي شي اولته پراکسي نیابتي ډلې په پراخه کچه باندې فعالیتونه کوي افغانستان په یو دغه ټاټوبي بدل شوی دی چې هغه هلته هر نیابتي ډله تمثيل وکولای شي څېړونکو په دې نظر دي چې د طالبانو حکومت به د هر هغه هیواد خوا ونیسي چې کولای شي دوی ته پانګونه چمتو کړي دغه مشخص پرمختګ ته به هند په څه سترګه وګوري طالبان دا نه چې هر چاته دی هغه کوي غواړي چې وسره نږدې شي طالبان هیڅ ډول هغه سیاسي ثبات الټرنیټیو پالیسي نسته هغه غواړي چې په نړیوال سټیج باندې ښکارا شي همدغه ښکارا کېدل د فکر کوي چې د رسمي پیژندنې یو لار ده چې په داسې غټو پروژو باندې بحث وشي په نړیوالو سټیجو باندې د استازي الته ولیدل شي تر هغه اخواته په تیر څلور کلونو کې چین ونتوانېدی چې د متحده ایالاتونو لسلنه ځای دی ډک په همدې څلورو کلونو کې د طالبانو 90% اقتصادي مرسته همدې متحده ایالاتونو امریکا کړې ده او دا مستند دي د امریکا د سی آی ای راپورونه وایي چې تر 2 میلیارډ ډالر طالبان ته ورکول شي دي چین له سمه برخه هم نه توانیدل چې ورکړي وي لہذا هغه ځایم چین نشي ډکولای په ټوله کې یوازې زه دته یو تبلیغاتي هڅه وایم تر دې هغه عملی بڼه د دې پروژې د طالبانو یا د افغانستان د شتون او نشتون په دې پروژه کې د شتون او نشتون باوجود د پروژه سی پیک خو هم ناکامه و نن هم ناکامه ده او سبب هم ناکامه وي راپورونه مرکه او اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو پښتو خبري مجله اوري په نننۍ نړۍ کې چې ملتونه ولسونه او کلتورونه یو له بل سره نږدې سوي فرهنګي تنوع یو اړینه اړتیا او ارزښت ګڼل کیږي د مې 21مه د فرهنګي تنوع نړیواله ورځ ده په دې مناسبت دا راپور واوري د بیلابیلو ژبو له ادبیاتو ژباړې او پرې څېړنې لوستونکو ته د امکان برابروي چې یو د بل له فرهنګي ارزښتونو نږدېوالي او توپیرونو ژبنیو جوړښتونو او لیکنیزو سبکونو خبر شي او په ترڅ کې نږدېوالی او متقابل درک رامنځته شي چې په ټوله کې د فرهنګي تنوع یا رنګارنګۍ له ترویج سره مرسته کوي که څه هم په افغانستان کې څو لسیزو سیاستونو د خلکو ترمنځ کرښې ایستلي او فرهنګي تنوع تر یو بریده اغیزمنه کړي خو یو شمېر فرهنګي بنسټونو افغان لیکوالو او کره کتونکو هڅه کړې چې په ادبي حوزه کې د ژباړې او څېړنې په وسیله په دې برخه کې رغونکي ګامونه پورته کړي لیکوال شاعر او کره کتونکي ګلنور بهمن د فرهنګي تنوع په برخه کې د ادبي ژباړې او څېړنې د ارزښت په اړه ازادي رادیو ته وویل ترجمه فقط تبدیل واژه‌ها نیست تبدیل کلمات ژباړه یوازې د کلمو او جملو بدلول نه دي
بلکې د خلکو د ذهنیتونو او زړونو ترمنځ د اړیکو د پله رامنځته کول او د خلکو د فکرونو نږدې کول دي. کله چې خلک یو د بل آثار لولي، یو بل ښه پیژني او ترمنځ درناوی زیاتیږي، او دا د دې سبب کیږي چې زموږ خلک سره ملګري شي او تفاهم ته ورسیږي. په عین حال کې باید په افغانستان کې د ادبیاتو، فرهنګ او نورو ژانرونو په برخه کې د تولید شویو آثارو په اړه څېړنه وکړو. ادبیات، فرهنگ، دانش و ژانرهای مختلف. کتم په افغانستان کې د دریمو ژبو له ادبیات او یا هم له رسمي ژبو د ژبو ته د ژباړې په برخه کې کم کار شوی دی، خو له فارسي دري ژبې پښتو او برعکس له پښتو دري ژبې ته ګڼو لیکوالو ژباړه کړې ده. له دوی څخه یو لیکوال او شاعر علمګل سحر دی چې له فارسي دري ژبې یو څو اثار پښتو ته ژباړلي دي. نوموړي د دغو اثارو او په دې برخه چې څنګه یې د موضوع ته پام شو ازادي راډیو ته یې وویل. د شامک صاحب دوه ناوله دي، یو د انار تر ونې لاندې دي، تورنتو اوښکې، بل د دویندر لیوان. موږ یو وخت کې یو غونډه وکوله د افغانستان لیکوالو، موږ په دې باندې بالاخره نتیجې ته ورسېدو او توافق مو وکړ چې زموږ له ژبو نه متاسفانه په وروستیو کلونو کې لیک سره زموږ ټولنې سره لرې سوي وي او له ډېرو کتابونو نه د یوې ژبې او بلې ژبې لوستونکي خبر نه و یا یې نه و لوستي او یا ورته مشکله وه. بیا داسې توافق وکړ چې باید اساس سره ورباړل شي یوې ژبې بلې ژبې ته. کیسه لیکوال واحد رفیعي هم په دې برخه کې د خپل کار په اړه وایي. مرحوم نصیر احمد احمدی یک کتاب از ما را به پشتو ترجمه کرد. مرحوم نصیر احمد احمدی زما یو کتاب په پښتو ژباړلی دی او ما برعکس د هغه یو کتاب په دري وژباړو. دا زموږ ترمنځ یو شخصي کار و او کابل کې دا کتابونه خپاره شول. ما یک کار شخصی بود و در کابل منتشر شد. یو شمېر ادیبان او کراکتونکي بیا د فرهنګي تنوع په برخه کې د ژباړې ترڅنګ د ادبي څېړنې په مهموالي هم ټینګار کوي. وایي دا دواړه کلتوري او انساني ارزښتونه سره نښلوي. دوی ټینګار کوي چې د ژباړې او څېړنې پر بنسټ ملتونه کولی شي له یو بل سره د کلتوري اړیکو یوه رڼه، عادلانه او پر درناوي ولاړه اړیکه ولري. د فارسي دري ژبې لیکوال، شاعر او مخکې په البیروني پوهنتون کې استاد مجیب مهرداد هغه څوک دی چې په پښتو لنډیو یې څېړنه کړې. ښاغلي مهرداد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د لنډیو له لارې د پښتنو له کلتور او فرهنګ سره ښه آشنا کېدلی شو. تمام ابعاد روح جمعی پښتونها را آدم میتونه در په لنډیو کې کولای شو د پښتنو د روح ټول اړخونه وګورو، ځکه زما په ان لنډۍ یو لوړ ادبي ډول دی، ډېر د اهمیت وړ دی، خو له بده مرغه دا شعر ډېر ناپېژندلی پاتې دی. تل یې ویلي چې یو فلکلوریک ژانر دی. په داسې حال کې چې موږ اړتیا لرو د دې شعر په اړه ډېرې څېړنې وکړو، د ټولنپوهنې له اړخه، د ارواپوهنې له اړخه، د وګړو د پېژندنې له اړخه او د خپله پېژندنې له اړخه. له هر اړخه یعنې کولی شو په لنډیو کتابونه ولیکو. کتاب‌ها درباره لنډۍ نوشته شود. که څه هم افغان لیکوال او شاعران وایي په دې برخه کې خپلې هڅې کړي، خو یو شمېر فرهنګي فعالان بیا وایي په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملي فرهنګي بنسټونو په ړنګېدو سره دا امکان کم شوی دی. دوی د فرهنګي رنګارنګۍ په برخه کې د کلتوري بنسټونو او ټولنو رول مهم ګڼي. لیکوال، شاعر او څېړونکی عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل. پخوا د دغو ژبو ترمنځ فرهنګي راکړه ورکړه، ادبي راکړه ورکړه ډېره وه. یو شمېر ملي بنسټونه فعال وو چې په هغو کې د ټولو ژبو د ادبیاتو ترمنځ د فرهنګي راکړې ورکړې او یو په بل سره د ادغام او یو د بل د پیاوړي کولو لپاره د افکارو د تبادلې امکاناتو لکه د لیکوالو انجمن، د افغانستان د علومو اکاډمۍ، پوهنتونونه او داسې نور. په وروستیو کې دغسې ملي نهادونه په تېره بیا د لیکوالو انجمن او نور دغسې اتحادیې له منځه لاړې او دغه امکان کم شو. په افغانستان کې د لیکوالو ټولنې ترڅنګ بل هغه لوی چتر چې د افغانستان د بېلابېلو ژبو لیکوالي تر لاندې راټول و د افغانستان د قلم ټولنه وه. دا ټولنه په 2006 کال کې په کابل کې جوړه شوه چې د بېلابېلو ژبو د ادبیاتو څانګې یې درلودې او د افغانستان په څو ژبو فارسي دري، پښتو، ازبکي، پشهیي او نورو یې کتابونه هم خپاره کړي دي. که څه هم د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه بنسټ هم په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړي، خو په جرمني کې بیا یوه څانګه فعاله ده چې مسؤلین یې ادعا کوي چې د اروپا په کچه د افغان لیکوالو او شاعرانو ترمنځ د فرهنګي تنوع او رنګارنګۍ په برخه کې خپل رول لوبولی دی. د دغه ټولنې مشر عبدالغفور ابرام ازادي راډیو ته وویل.
په خاطر اینکه تنوع فرهنګي دا چې فرهنګي تنوع کولای شي د انسانانو ترمنځ متقابل درناوی پیدا کړي او د ګډ فرهنګ درلودونکي یو ټولنه رامنځته کړي. د افغانستان د قلم ټولنې د جرمني څانګې په اروپا کې په ځانګړي ډول جرمني کې بیلابیل پروګرامونه جوړ کړي او دا لړۍ دغه شان روانه ده. ادامه دارد. آزادی رادیو